ایران په 10 ورځو کې شاوخوا 13,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ایران د رضوي خراسان ولایت چارواکي وایي چې په 10 ورځو کې شاوخوا 18,000 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. مهر خبري اژانس پرون پنجشنبه د دغه ولایت د پولیسو د مشر مجید شوکا په قول وویل د افغانان د دوغارون بندر له لارې افغانستان ته ولېږدول شول. په ورته مهال د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد واحدي ادعا کړې چې په ایران کې تر 15 میلیونه ډېری افغانان میشت دي. په وروستیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو په زوره ستنولو خبرونه زیات شوي دي. د بشري حقونو اړوند یو شمېر نړیوالو بنسټونو بیا د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او نورو سیمه ییزو هیوادونو له افغان پناه غوښتونکو سره پر ښه چلند ټینګار کړی دی. تاسو د ایران لخوا د افغان کډوالو سره د دغه تازه اقدام په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه مرسته خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.